بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه سفریانه لمونځ باید څنګه وکم؟ چې په سفر کې یوازې لمونځ کوم باید څنګه یې وکم، او که په جماعت لمونځ کوم باید څنګه یې وکم؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د سفر لمونځ هېڅ نوی لمونځ نه دی، هو د هغسې لمونځ دی لکه ته چې یې په کور کې کوې، صرف فرق یې دا دی چې یوازې په سفر کې 4 رکعتیز لمونځ که د سفر اندازه پوره وه 2 رکعته کېږي، د ماپښین لمونځ د 4 رکعتو پر ځای 2 رکعته کېږي، د مازدیګر لمونځ د 4 رکعتو پر ځای 2 رکعته کېږي، د ماخستن لمونځ د 4 رکعتو پر ځای 2 رکعته کېږي. او که چیرې څوک امامت ورکوي نو په شروع کې دې دا ووایي چې موږ مسافر یو، او که چیرې په ده پسې نور مسبوقین خلک ودرېدل، 1 رکعت د ځینې تېر کړی و چې دی سلام وګرځي، هم دې اطلاع ورکړي چې موږ سفریانه لمونځ وکړي، ځکه هغه معلومه نه دي چې مقیم وي که مسافرین وي. که مسافرین وه پر 2 رکعته به سلام وګرځي، که مقیمین وه ولاړ به سي، هغه پاته لمونځ به پسې پوره کړي. نور هغسې لمونځ دی، هغسې نیت دی، هغسې رکوع و سجده دی، هغسې اتحیات ده، هېڅ بلابود شی نسته پکښې. تحفة الملوک جلد اول صفحه 9. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.